دنانا هم دو زخد هم جنات دیکی قهر او غضب دے دیکی رحم او راحت دیکی پروت یو سمندر دے دنا شیپ او د خمار دیکی پروت یو تا ترین دے دلم بو او د هزار دیکی پروت دے تمر رام دسپرلی او د خندا چیو پلقی پور جهان کړی د مسته او د رڼا دیکی پروت دے تمر رام د تیری او د جړا چیو اوفی تور لحد کړی د خند ډک دنیا دکی دمرا شجاعت دے چی د کل جهان مرگونا یو نظر کی تار پتار کلی لکبات اڑی بسونا چی پیارا باندے راشی زرتی غٹ دے دمنگک داسی رابی داسی تختی دا اوبو ساس کې تکلک او چې کلک شي داسې کلک شي لکه کاڼی د فولاد نه پې زر تورې اثر کا نه پې زر کاله فریاد د ګوګل کې مې دنانا هم دو زخد هم جنات دی گوگل کی می دنانا هم دنیا دا هم قیامات دا هم لار هم کاروان دے هم تدبیر دے هم قسمت پروت پدی کی ټول جهان دے دا جزا او دا سزا خور پدی کی لوی جهان دے دا وصال او دا وفا دا هم باغ دے هم خزان دے هم بلبل دے هم بهار دی کسر نیاز بین گلونا او دشنو او بو شڑار دی گوگل کی می تنانا هم دو زخد هم جنات دا هم زهر هم زقم دے هم گبین دے هم نبات دا هم تور دا مرگ صدر دے هم چینا دا دا حیات دی کی پروت دا سی شراب دی
چې یو ساس کې د هغې ببد مستا او سرشاره کړي د واړه فرشتي د ګوګل کې مې د نانا هم د زخ د هم جنت د کې قهر او خزب د کې رحم او راحت چیزی پا بار درومی شی جبریل ورطا حیرانا چی پا بادو باندی راشی امانو غواړي شیطان عجیبا دیم جوړ کړي ہے زما خدایا عجابا بلتانا نور د هرس د هما یمور کعبه د اور نور دریاب دومره لوی لکه اسمان دومره ډوکې لکه څاڅکې دومره لنډ لکه یو آن د قصه د سوز او ساز ولې ولې سله سله خشت او غم رازو نیاز ولې ولې سله سله ولې ولې سله سله خو ګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم خو ګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره په ولسي ادب خبرې کوو ورسره د شاعرۍ په اصنافو خبرې کوو او د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغې په فن باندې هم تاسو سره موږ خبرې کوو په ولسي ادب کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي په هغې کې موږ د ټپې په جوړښت د ټپې په مضمون او د ټپې په تاریخي اهمیت باندې خبرې کړي په دې پسې موږ د کاکړي غاړو په حواله باندې تاسو سره خبرې کړي دي او په هغې کې هم موږ د کاکړي غاړو په جوړښت او د هغې په تاریخي اهمیت او دغه شان په دې باندې تاسو سره مونږ خبرې کړې او د دې نه پس مونږ تاسو سره بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي د هغې قسمونه هم درته بیان کړي د هغه مختلف چې د چاربیتې کوم قسمونه دي د لومبنۍ چاربیتې په حواله در سره هم مونږ خبره کړې ده چې کوم ریکارډ موجود دی د هغې په حواله در سره هم مونږ خبره کړې ده او بیا د سره د هغې چاربیتي شاعرانو په حواله هم مونږ خبرې کړي دي که هغه د هزارې د چاربیتي شاعرانو که د صوابیو که د مردانو که د پېښورو که د نوښارو که د بنو کوهاټ یا د قبایلي علاقو یا د سوات یا د افغانستان مونږ کوشش کړی چې غټ غټ نومونه دي تاسو سره شریک کړو د دې نه پس تاسو سره مونږ د غزل په موضوع باندې خبرې شروع کړې دي او غزل د عربۍ نه فارسۍ ته او د فارسۍ نه روښانیانو پښتو ته راوړه او مولا ارزاني پکې په لومبي ځل باندې د تصوف هغه درنې مسلې پښتون قام ته وړاندې کړې په د روښانیانو پسې به یو بل دور چې ورته د پښتو زرین دور ویل کېږي او د دې دور سرخیل خوشحال بابا دی دا په سلو کالو باندې خور دور دی چې په دې کې خوشحال بابا د هغه د بچو ډېره لویه برخه ده ډېره لویه ونډه پکې لري دغه شان د نازک خیالو پکې ډېره لویه برخه ده ډېره لویه ونډه لري پکې او دا سلسله داسې جاري وه او په دې کې مونږ وخت په وخت باندې تاسو سره د مختلفو ادیبانو شاعرانو په حواله باندې خبرې کړې دي د څه وخت نه مونږ تاسو سره د غني خان چې کوم ژوند دی د هغه چې کوم کار دی د هغه چې کوم لیکنې دي د هغې په حواله باندې تاسو سره خبرې کوو مونږ تاسو سره په ګوګل نظم باندې د غني خان په تیر شوي پروګرام کې هم خبرې کړې وې نن به هم په دې پروګرام کې په هغې باندې په دغه ګوګل نظم باندې خبرې کوو ګوګل نظم تاسو واورېده موږ سره زمونږ میلمانه محمد رفیق کاسي صاحب زید ګل خټک صاحب ډاکټر احمد مغموم صاحب خو زید ګل خټک صاحب لا پوره کنفرم نه دی هغه لږ غونته کې په شک کې دی که موږ سره و خو خبرې به وکړو که نو کېدای شي چې نن پروګرام کې نه ځکه چې په مزل کې دی په ایرپورټ باندې ناست دی که وخت ورسره میلاو شي خو موږ سره به خبرې وکړي او که وخت ورسره نه نو موږ سره به نن خبرې نه کوي خو بیا هم موږ سره محمد رفیق اسي صاحب موجود دی د ټولو ناول ورزو اسي صاحب او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره نن په دې نظم باندې را سره څه نظر شریکوي اسي صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی ویو
السلام علیکم. وعلیکم سلام. اسیس صاحب نن برا سره څه نظر شریکوي د ګوګل نظم په حواله باندې؟ او د ګوګل باندې خو تیر پروګرام کې موږ اجمالی لږه خبره کړې و. نن هغه لږه تفصیلی هم کو. موږ د دې په موضوعاتو باندې خبره کړې و چې دا مختلف موضوعات را کوي. نو ګورو چې هم د هغه موضوعاتو په حواله کې خبره وشي او د ګوګل تعارفانه خبره خو موږ کړې و تیر دغه کې. نو پورې د رومبي دغه کې لږه موازنه کدا سره د وکما چې د نظم په دې مطلب کې ګوګل کې مدننه هم دوزخ دی هم جنت دی کې قهر او غضب دی کې رحم او راحت دی. ما تیر پروګرام کې عرض کړو چې کچره دغه نو ویل چې خدای پاکستان بغیر دار سمتا مرکب جوړ کړي ما نو بیا به خبره ډیره خطرناک شي و هغه لمن خان بچ کړی دا. لیکن دا دې چې دا وی چې د ګوګل کې مدننه د دننه لفظ کې چې دینو ډیر لوی حد ټول نظم په یو کمالي انداز کې چې دینو خان کړی دی. تاسو ګورئ دې کې دننه لفظ وی ټکر سي د ګوګل کې مدننه هم دوزخ دی هم جنت دې کې ګوره د سره ز موازنه د علامه اقبال سے په شعر کومه شاید چې داسې اپریشن هغه نشه کولای هغه واقعي چې فلسفي وو او زموږ د خان سره خپل یو مستیم دغه ګوره دې خوې چې دې ګوګل کې مدننه هم دوزخ ته هم جنت او رست بیا ټول نظم چې دینو ما سی والله ټول تقریبا د انسان په ګوګل کې خان ثابتای. علامات وایي کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. علامه صاحب دا خبره کړې ده وګوره دا چولت دا شعر گویا بس بندوي د ګوګل نظم اقتباسي او شعر ویل دي چې کافر چې دی هغه په جنګلو دادا چې هغه په خپل کوششونو په خپل علمونو په دی افاقو کې رک شوی دی به نتیجې لګیا دي پته نه لګي هغه په افاقو کې رکته او مومن چې دی د پہچان داري چې افاق په دکی رکتی. اوس دې کې د ګوګل نظم ته چې مونږ وګورو چې واقعي آفاق او اسفلیات دا څومره چې دي دا د انسان په ګوګل کې دي بیا دا کې دومره دا چې په دې آفاقو کې خود هر قسمه سشتا او خان پورا خپ اپریشن سره بالکل واضح ویلي دي. اوس د دې مخالف سړی چې دي چې هغه د ګوګل په جنګلو نه لري یا د ګوګل نه هغه بالکل غافل دي چې په دې کې سدي دوزخ زما په دې کې دي جنت زما په دې کې دا ګوره ټکر شوی د کیمیای سعادت کې امام غزالی رحمت الله علیه هغه چې دیرو د انسان نقشه پیش کړی دا نو هغه د انسان سر چې دی نو هغه پورته د کرسی سره چې دی نو مطابقت راولي چې د الله تعالی کرسی چې د نو دا گویا د انسان سر دی د انسان افاقیت خیده کې چې کم چللی او د خاص ټټر چې دی ګرګس چې دی سینه چې د ګوګل چې دی نو هغه عرش خی او دغه د کې چې نو هغه ټول خبر دي مشاهدات ټول نو هغه مشاهدات ټول چې د اوس په دې کې بیانې نو د کې خ او بد دواړه شته خدای یو هنر غواړي دا خ او بد د دې دا بچی په یو هنر باندې په استعمال کې راوستل غواړي نو بیا چې د دغه د انسان به کامل انسان ثابتېږي موضوعاتو کې چې موږ ویلي دی باندې مدرسه رحمان به شعر را دیږي د خانم د نظم کې دا یو شعر ویل کنه چې دا هم زهر هم زقوم دي هم غبین دي او هم نبات او دلته ګور رحمان بابا هم دغه خبره کوي
یو جامع شکل کې چې بے هنر لره قند زهر قاتل دی. بے هنر لره قند زهر قاتل دی. قند وګڼه که زهر په هنر خوري. ډیر ښه. څومره بزدار خبره ډیر ښه. سره د علم هنر وي او په هغه باندې ته زهر په خپل استعمال کې راوړي نو هغه به تریاق شي او هغه به قند او نبات شي. او کته به هنر خوري به ترتیب ته خوري نو یقین ساته چې قند به امزان ته زهر کې ځان به مر کې بستا قاتل جوړ شي. نو د یو اعتدال او یو درست لار چې دینو خان ام خي دغه ګوګل کې چې کوم خوبه او کمالات دي باغې تلل بیا ګوره د کې د تقدیر یو خبر راځي رستم نظام کې خان ام دغه اشاره کړی ده خو د هغه تشریح او وضاحت رحمان بابا املک ډیر په سادهګۍ سره کړی دی چې تقدیر هر څوک دی لیکن د عمل ثمره چې د هغه په خپل خط تقدیر دی. وګوره رحمان بابا خبره کوي وی سرنوشت د سړي خپل وي یو عیسی شي او بل دجال شي چې د خیالو کې ټکر شي. سرنوشت د سړي خپل وي رحمان بابا وی یو عیسی شي او بل دجال شي او پال بس صبر رحمانه خپل عمل د سړي فال شي. دا اوس رحمان بابا چې دا خبره کوي اوس د ګوګل چې دا څومره خبره دی چې په دې کې دادي د دې استعمال چې دی نو هغه مونږ ته قرآن خي د دې استعمال چې بیا سلف صالحین کوم کړی دی سلف صالحین هغه مونږ ته پوره نمونه ده او کنایتن اشارتن خان د هغه خبره ام په باقاعده دغه سره کوي چې هغه دا لکه دې کې دا خبره زو کومه چې دا یو ویر چې دی یو ویر دا علامه اقبال صاحب کړی دی دا خان چې په دې ګوګل کې کومه خبره کړې ده کوم وضاحتونه دی کوي نو د دې باندې علامه اقبال صاحب بالکل نالان دی هغه وی چې دی له کم ځای ولټو ما څه چلو کوم هغه شیراز هو ملت مرحوم کا ابتر شیراز هو ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں دې کې ټکر سے لګ توجه د ډېر سامي مغواړه مدې ته تاسو ګوره دې کې پروت یو سمندر د نشي او د خمار دلته ته ګوره وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشید جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے واہ 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 ډېر ښه وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشید جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے. دا ګوګل نظم چې دی دا د الله تعالی د قرآن او د هغه د نشانات شعائر الله چې ورته وي دا د هغه جامع نظم دی جی او علامه اقبال صاحب دغه ګیله کوي روح محمدی صلی الله علیه وسلم خپل ګیله دی چې اس راز کو افاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے دا دې دغه خبره کوي. بیا د دینه چې عاری سړی دی چې هغه دا ګوګل کې کوم مفهوم پروت دی چې دا کل هم انسانیت دی د فرشتو نه مخ کې دي او د هغې نه روان دی فرشتي وروسته پاتې کوي. خان باقاعده چې دی په دې کې خبره کړې ده دا ډېر قابل غور شعرونه دي یو ځای کې دی کې بالکل چې یو ساس د کې پروت داسې شراب دی د کې پروت داسې شراب دی چې یو ساس کې د هغې په بدمست او سرشاره کړي دا واړه فرښتې دې کې به بنده حیران شي که نه هغه به وایي چې فرښتې به څنګه سرشاره شي او دا په دې کې کم ساس کې دی د انسان درجه چې دا نو دا د فرښتو نه اوچته ده
دا په څه وجه اوچته ده؟ فرشتي چې دي نو هغوی ته په اطاعت کې او په فرمان بردارۍ کې او په عبادت کې هیڅ قسمه رکاوټ نشته. دا د هغوی غذا ده او مزاج دی. انسان چې دی نو په ده کې الله تعالی دغه قوت هم پیدا کړی که نه، نفس چې دا د هغه لارې رکاوټ دی. نو خان دغه اشاره کوي که دغه ساز کې فرشتو ته هم ورکړي شي اب هم سر شاره کی، نفس ته اشاره ده دغه قوت اب هم سر شاره کی. ولې کله چې انسان ځان چې دی د کمال په لار باندې روان کی نو دې چیزي او په بره درومي ګوره چې د زړه نه یعنې په زړه کې خو د هغه د نشې او د خمار دریاب دی که نه، خو دې چې په بره ځي دې چیزي په بره درومي نو شي جبریل ورته حیران او چې په بدو باندې راشي نو امان وغواړي شیطان. هغه د نفس او دغه خبره کوي. اوس دغه کې یو اعتدال دی. دغه کې علامه اقبال صاحب یو شعر راته بیا رایادېږي، وایي ججتے نہیں کن شک و حمام اس کی نظر میں، ججتے نہیں کن شک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. ججتے نہیں کن شک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. وګوره دی علامه صاحب یو قدم وروسته روان دی خان پسې دی کې ښه هغه خو وایي خان د علامه صاحب وایي چې جبرائیل او اسرافیل اسلام غوندې مقرب فرشتي چې دي نو د ده په کمن کې هغه اصلي چې دی د هغې ښکاري دی. خو خان چې خبره کوي نو هغه وایي نه داسې نه ده، فرشتي یو طرف ته حیرانې ولاړې دي په مخه مخ کې تېرېږي او برځي لاهوت ته ځي، احدیت ته ځي، څه ته ځي. انسان کې الله کوم کمالات ایښي دي د هغې حدونه دې طی کوي او هغې له ځي او هغه وایي چې دی صرف ښکاري دی او د فرشتو ښکاري دی، لیکن خان وایي چې نه دی د هغې نه مخکې هم روان دی. نو دې عجیبه خبره کوي. اوس په دې لومبني صفحه د لټون کتاب کې د ګوګل چې کوم ترتیب شوی دی نو په دې لومبنۍ صفحه دې تقریبا ټول هغه د دوزخ او د جنت چې هغې کې قهر او غضب دي، رحم او راحت دی پکې او دې دا خبره هم کوي. ګوره دا مفهوم هم ټکر صاحب دې کې پروت دی، دې کې پروت یو تحترین دی د لمبو او د ازار. دې ته خیال وکړئ د دوزخ مفهوم د قرآن او د احادیث مبارکو په حواله باندې ډېر د لاندې دی. نو ګوره دې مو ته تحترین وي، د لاندې نه لاندې مقام کې چې د لمبي دي او ور دی او دوزخ دی او دا ټول زما په ګوګل کې دي، دا د انسان په ګوګل کې دي. دې کې یو عرض به وکړم د امام غزالي صاحب چې دی نو د دې پل صراط او د دوزخ او د جنت فلسفه چې بیان کړې ده د قرآن او د حدیث پر رڼا کې هغه خپل ټول دغه بیان کوي. هغه وایي چې دا پل صراط چې دی نو دا د انسان د ګوګل نه او د زړه نه یو صراط روان دی او دا چې دی په آخرت باندې او بیا ورپورې وتې دی په هلته کې چې دی نو الله تعالی لذي یعنې د دې ځای نه دا روان دي هلته نشته نه نور ځینو کې دغه اشارې او شیرونه شته دي علامه صاحب سره زیات دي. نو دې هم دغه خبره کوي چې په دې ګوګل کې دننه هم دغه لمبې پرتې دي او دغه دوزخ پکې پروت دی، دغه تکلیف ورکول پکې پراته دي او بیا دا خبره کوي چې دې کې پروت دی دومره رنګ د سپرلي او د خندا یو پړق یې پور جهان کړي د مستۍ او د رڼا په دې کې چې دی نو د جنت پهلو والا چې څومره ښایستونه دي رنګونه دي هغه هم په دې ګوګل کې پراته دي. جنت او دوزخ څه چې دي اخو د دې ځای نه د ځان سره وړم هغه په ما کې پراته دي، دا د معنویت کې په دې دغه کې باقاعده او بیا د هغې دغه کوي په آخر کې چې دې له راځي نو د اوفو دا دومره یو لوی شیز دی چې په یو اوف باندې یعنی د انسان افسوس حسرت دا اوف چې دی نو دا اصل کې د عربی نه راغلی دی او دې ته کلمه بیزاری وایي. کلمه بیزاری چې سړی د څه نه بیزاره کېږي نو هغه اوف وایي. نو دې چې یو
اوف تور لحد کړی د خندا ډکه دنیا په دې کې دومره عجیب چل دی چې د دې یو مسکا یو رنگ هغه چې دینو تورې تیاری چې دی نو هغه پرکرنا کوي ټول جهان رڼا کوي بل طرف ته کچری دی بیزار شي د ارسنه نو د خندا د ډکه دنیا چې د بهارونه دی په دې کې د خلاګان دی په دې کې یو دم د دینبا یو تنگ ترش لحد جوړ کی او بس اس بمنی چې یو اوف تور لحد کړی د خندا ډکه دنیا نو دا د په ګوګل کې د گویا د دنیا آبادی د دې سوکالی د دې خوشاله د دې ټول لپاره په دې انسان کې دننه یو قوت پروتي په دې ګوګل کې د دې پاغي کولی شي یره دې کې دا علامه اقبال صاحب یو شعر ویلی دی وی هفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغو تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس یہ سامان ہے اغم دا د خان د ګوګل دا سامان یادې ښه چې د خان په ګوګل کې دا د سره ټول کړی دي دغه سازو سامان ستا سره شته په دې باندې ته ټول دنیا چې دینو په خپل قابو کې اغستې شي او بیا دغه قابو ستا خبره چې ته کومه مارکه انسان یې هغه مارکه به چې دینو دا کائنات جوړیږي ځکه کائنات چې دینو انسان ته دسترخوان پروت دی کنه نو په دې کې دی دا د رحم او د قهر خبره چې جنت او دوزخ ته ګوره ټکر سه دا قهر غضب او رحم او راحت دا چې دینو د جن سره لازم ملزوم شیزونه دي د انسان داسې خوبه دي چې کله رحم ضرورت شي نو د خپل کم درنده صفاتونه دي نو دې په دې خپل رحیمیت باندې هغه قهر هغه درندگی دغه اشیاء وجلې شي د فکولی شي هغه پر رحم باندې دی بدلولې شي ځکه چې دا ټکي دی درته ارسو کو رحیم د الله تعالی خپل صفت نوم دی لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پر چې هغه کامل انسان دی د هغه د پاره چې دینو الله تعالی قران کې دا لفظ بالکل ویلي دی چې وبالمؤمنین رؤوف الرحیم دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو د مؤمنانو لپاره دی چې دینو رحیم دی دغه خپل صفت الله تعالی د حضور الاسلام د پریات کولې چې په انسان کې دا قوتونه موجود دي نو دی په خپل رحم باندې په خپل مهربانو باندې د خپل قهر غلې کولی شي بلکې دې کې خو یو حدیث شریف ماته راځي چې ټکر ته باقاعده د دې رحم زینا هغه حضور علیه الصلاۃ په مختلفو احادیث کې ځای په دغه یو حدیث شریف کې هغه فرمایي وی بعض کسان بداسي چې دې ته ډېر قهر د بنده راځي خو په هغه یو حالت چې هغه راشي بیا به امغه ته په هغه باندې په هغه رحم کې او هغه داسې فرمایي چې ارحموا ثلاثا درې ځای دي چې په دې درې ځای کې به ته خامخا رحم کې ارسو کو د غضب د قهر وي یو هغه عزیز قوم چې هغه د قوم بادشاہ او د قوم مشر او د ظالم وو او ناګهانه دی په سوجه ذلیل شو الله تعالی را وګرځاو نو په دغه وخت کې به ته په د باندې بیا رحم کې دته چې د انسانیت کې د چې دینو داسې خراب لار اختیار کړی و چې په هغه کې د ټول خلکو ته نقصان نه تکلیفونه ورکول لیکن اوس دې داسې را پریو چې د داسې سیده دته چې د برداشت بالکل نشي کولای نه قابل رحم دی دیم په هغه سړي باندې خام خبره هم کوي چې هغه غنی قوم وي چې د قوم مالدار وي د قوم غنی وي ناګهانه سچل او شو د فقیر شو او نسمن شو نو په د باندې به هم چې ډېر لوی رحم کوي او ګوره یو دریم کس یادی دا ډېر عجیب خبره حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ډېر لوی دغه ډکی چې هغه عالم چې هغه د جاهلانو په منځ کې راغی هغه عالم چې هغه د جاهلانو په منځ کې راغی نو هغه عالم چې ستانه کې دي چې ډېر قابل رحم دی داغه بچو کو هغه باندې رحم وکا نو دغه څه زه په زه موقع خولې دي کله چې
د ګوګل دې دغه ته کم سړی نو ورننوځي نو هغه انسان اسی د لرګو غونټه کې جوړ دی دې باره دا چې د ګوګل متضاد کم خلک زی او د ګوګل په فلسفو نه دی پویا انسانیت تقاضې کمیټې په دې ګوګل کې دي او هغه ته دې نه ورزي دا زموږ محترم مشر شاعر ګل باچا الفت صاحب هغه دغه نقشه ګور راخکل د ټکر صاحب هغه وی اوس د دې نظم تضادیت کې دی هغه د ګل باچا الفت صاحب سره دغه سره وی هغه ختم چې مسوک نشي لوستلې هغه ختم چې مسوک نشي لوستلې نه پوهېږم څه املا کومه انشایم ډېر ښه او ځان ماڼو د سمندر او قلزم بولم چې خو وګورم حباب د دې دریایم واه 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 ډېر ښه ورې دې بیا واپس شي او خان شوی دې کې پروت یو سمندر دی د نشي او د خمار دې کې یو بل دغه وګوره دا د اور او نور دریاب دومره لوی لکه اسمان او دلته ګل باچا الفت صاحب چې دی هغه وی ځان ماڼو د سمندر او قلزم بولم او چې ګورم حباب د دې دریایم واپس تر وته صرف خپل مختصر ځان ولیدو او بیا هغه سوي دغه سړي باره کې چې د ګوګل ته نشي ورکوزي دی د ګوګل شرح نشي کولای لې هر ځای لاړم دا ګل باچا الفت صاحب مخکې وي هر ځای لاړم خو له هیڅ نه خبر نه یم ورې ته غوړ کېږي هر ځای لاړم خو له هیڅ نه خبر نه یم دور څه نه یم د لاندې د لاس امسایم واه 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 هغه انسان چې هغه دی ګوګل کې دی خان کده خبرې کړي یقین وکړي چې د ټول قرآن فلسفه د انسانیت لپاره چې کومه ده هغه دی خان تر خپل وسه د کرا جمع کړی ده نو دې بس زبانه جاری دی کله کسوي تاسو راته بیا او زه به تاسو وایم که بیا موږ سره ټایم بچنو موږ بیا مسیسه بخیر د تاسو سره تکلیف درکو یو ځل به بیا مرو غواړو او د ډیر په خوند او ډیر مزه خبرې روانې دي زړه مې نه غواړي خو تاسو د دې دوزخ دی ګوګل کې مې دنه هم جنت ته هم دوزخ نو ما تاغه د ابن عربي هغه معراج رایات شو دغه چې کوم لیکلو معراج یا د بایزید بستامي معراج یا د دانته د ډیواین کامیډي یا د اقبال جاویدنامه په دې اقبال په جاویدنامه کې اقبال چې کله افرښتې ګرځي نو کله چې د دوزخ تراولي نو دی چې وګوري نو په دې دوزخ کې اور ني نو دی ورته چې په دې کې خو اور نشته نو افرښتې ورته په جواب کوي وي دی کې خو اور ني وي د اور خو خلک د دنیا نه ځان سره په خپل راوړي خو ګوریدونکو اخلو یو ورکوټه غونته دمه او د دمینه چې څنګه واپس راشو نو بیا ورزو خپل بل ململا د غي سره خبرې کوو تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ خوګوریدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وي تاسو زموږ د درون خوږ ملما محمد رفیق قصیص ډېرې مزیدارې ډېرې په زړه پورې خبرې واورېدې د غني خان په نظم په ګوګل باندې ورزو خپل بل ملما ډاکټر احمد مغموم صاحب له دغې نه لږ نظر اخلو چې غیره سره نن د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریک کړي مغموم صاحب تاسو پروګرام کې په خیر علي وو په خیر اوسې په کل صاحب ډېره مهرباني خوشاله اوسې مهرباني وکړئ نن به راسره څه نظر شریکوئ ولې نن زیاتګل خټک صاحب نشته څه کېدای شي چې هغه که اخره کې را سره ټایم پاتې شو او هغه خو خبرې به وکړي یا په ایرپورټ باندې ناستې نو ما وی چې ستاسو خبرې وشي ځکه چې د هغه اګزیکټ پته لا نه لګي که نه صورتحال یې نه دی معلوم صحیح ډاکټر صاحب داسې ده چې لکه زه ډېر بخښنه غواړم چې ما ورباندې هسې پوره هومورک ماته موقع په لاس را نه ده ځکه چې نور شیونه ډېر زیات دي پروجیکټونه هغه مطلب دا چې کني ته خو پورا هومورک کول پکار یعنی دا تاسو خبره بالکل روغه صحیح خبره ده خو تاسو د پی ایچ ډی د قصې په څیر ځکه مې خبرې کوم ټکر څه زه تاسو ته هم بخنه بغواړم او ګرانو او ردونکو نه به هم بخنه غواړم کدا سه د دې نظم شایا نشان تشریح ما نکړې شو یا هغه پس منظر ما بیان نکړې شو نو خدا دې چې اوس وخت مطلب دا چې مقدس نه چې بسره باندې رااله په سر کړه نو خبره خو مخابخه کوم ځکه چې څه مونږ ته راځي او څه مونږ د غني خان د مقام نه خبر یو نو د هغه په پس منظر کې به خبرې کوو او ټکر سره زه دا وایم چې دا ګوګل چې کوم دی که تاسو خیال کړی کنه
نو دا د زړه دنیا چې کوم دا چا د ګوګل دنیا یاد کړی دا، چا د سینې دنیا یاد کړی دا، او چا د زړه دنیا یاد کړی. که تاسو په ابل چې ماته کوم صوفي نوم اخیسته کړو اسماعیل بابا، واو نو اسماعیل بابا چې کوم دی هغه په خپل ټول شاعرۍ کې که تاسو ته نظر وکړئ د زړه په ځای هغه سینې یاد کړی دا. واو نو اصل کې دا زړه چې کوم دی په سینې کې دن نه دی او په ګوګل کې دن نه دی. کنه ګوګل خو په خپل څه شی نه دی. که تاسو خیال وکړئ کنه دا ګوګل چې کوم دی نو ګوګل خو یعنی مطلب دا چې د روحاني حیثیت نشته. بالکل روحاني حیثیت چې په دې کې دنه کومه دنیا دا، په دې کې دنه کوم شی پروت دی زړه، نو روحاني دنیا هغه دا او دا غني خاط او مګ یادې دا ګوګل کې د نن نو په ګوګل کې د نن څه دی زړه دی. که تاسو خیال کړئ زمونږ د دې پروګرام په غوړمبي ورځ باندې زمونږ په دې بلګرو کې اوس ماته پته نشته چې عاصي صاحب او زیات ګل خټک صاحب د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث حواله ورکړی و او هغه دا چې ان فی الجسد مضغه، رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې بشکا په دې بدن کې یو ټوکړه ده، ان فی الجسد مضغه، بالکل په دې بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده، اذا صلحت دا روغ وي صلاح الجسد كله، نو دا ټول بدن چې کوم دی دا روغ وي. بالکل. و اذا فسدت او چې کله په دې کې ګډوډ پیدا شي فسد الجسد كله، نو دا ټول بدن چې کوم دی په بے آرامۍ کې مبتلا شي. الا وهي القلب، او خبردار دا ټوکر چې کوم دا زړه ده. بالکل. نو اصل کې ساينسدانان خو چارڅ وي د زړه متعلق هغه هو چې دا صرف یو پمپینګ ماشين دی چې بدن ته وینه ورکوي. خو زمونږ د روحانيت په دنیا کې د زړه ډېر لوی مقام دی. مطلب دا چې دا څومره چې تاسو دا زمونږ څومره صوفیات تیر شوي دي یا زمونږ پیغمبران تیر شوي دي یا زمونږ صحابه کرام تیر شوي دي، بالکل هغه ټول چې کوم دی زړه ته اهمیت ورکړي او زړه ته ډېر لوی مقام ورکړي دی. بالکل. او دا ویلي دي چې دا زړه چې کوم دی دا د خدای پاک کور دی. بالکل. رحمان بابا وایي کنه چې د خلیل تر کعبه دا کعبه د لویا. بالکل. که آباد که څوک ویران حرم د زړه. بالکل. نو اصل کې دا حرم دی. بالکل. دا حرم دی او دې حرم ته چې کوم دی زموږ کلاسیکي شاعرانو هم او زموږ جدیدو شاعرانو تر دې پورې چې زموږ فوک چې کوم دی زموږ ټپا یا نور هغه کې هم د دې زړه ډېر لوی مقام دی. زړه مرغلره د چې مات شي. بالکل. بیا د لباس په خندا ناخلی پیوندونه. بالکل. نو دا زړه چې کوم دی کنه دا رښتیا ملغلره ده. او د دې دا علامه اقبال چې کوم دی رفیق صاحب اسی صاحب چې کوم دی د علامه اقبال حواله ورکړي. علامه اقبال د نیټشه متعلق وی چې دغه دماغ چې کوم دی کافر او زړه مسلمانو. نو اصل کې دا زړه مسلمان خبره چې کوم دی کنه دا زړه اصل کې زړه چې کوم دی په دې کې ټکر سه په دې کې عقیده په دې کې پرته ده. بالکل. عقیده په دې کې پرته ده. دماغ خو بیا انسان ته نور خبرې کوي، خو صحیح چې کوم ډایرکټ عقیده راځي عشق راځي نو دا د تقوا کور دی. بالکل. دا د پرهیزګارۍ کور دی. دا غنی خان چې وی کنه چې د ګوګل کې مې دننه بالکل هم دوزخ ته هم جنت. بالکل. نو دا عمده خبره ده چې په دې کې صحیح عقیده رااله خو جنت ته. بالکل صحیح دی. او که په دې کې غلطه عقیده رااله دا دوزخ ته. بالکل. دا ظاهري بدن چې کوم دی ټکر صاحب دا د روحانياتو په دنیا کې چې کوم دی د دې ظاهري بدن دومره خاص اهمیت نشته. اصلي بدن چې کوم دی هغه د باطن دی. بالکل. او د باطن د بدن سردار چې کوم دی هغه زړه دی. بالکل دغه شک نشته. صحیح دی کنه. نو یعنی مطلب دا دی چې دا هغه دغه چې وایي کنه حمید بابا چې لار بکله شي د عشق پستغو غاخو دا په سم لار کې ستړي سمان عقل. نو دا عقل چې کوم دی کنه عقل ټکر صاحب عقل چې کوم دی په عقل دومره لوی کارنامه او دومره لوی مهمونه چې کوم دی عقل نشي تر سره کولای. بالکل. دا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشقاو عقل ہے ماہ تماشائے لبام ابھی. بالکل. نو اصل کې په دې ټول نظم کې چې کوم دی کنه ټکر سے په دې ټول نظم کې
په دې ټول نظم کې چې کوم بیان شوی دی نو دا د زړه په اهمیت باندې رڼا غورځول شوې ده په قسم اشارو باندې په قسم مثالونو باندې دا زړه یادي او دلته که تاسو چې وایي چې غني خان صوفي ده کنه هغه صوفیت چې کوم ده کنه په دې نظم کې ډېر ښکار دی هغه تصوف کوم ده زنه مغه دی دا زنه مغه دی دا چې چلو شو یو ورځ په دفتر کې ناستو نو یو کس راوخت زما دفتر ته راغی د پیښور خبره د کوم چې سټم ز پیښور کوم نو ما ته د ډېر خار راغی کنه ما ته دا وګورو یره ستاده غنی وسوي نو ما خندل مورته ورور یو خدا زما غنی نه دی د خدای غنی دی او نو زه ته وای سوي وې دی وای چې زما خدای سره دوزخ نشته نو ورور د خو زم مې چې دوزخ واغه سره نه دی دوزخ خو ته سره په خپل لټه هغه ته خو صرف خبرداري دل درکې چې د تزل ته په خپل دوزخ ګوره لکه څنګه چې اقبال د جاویدنامه کې وایي کنه چې فرښتې وته وي چې دلته خور نه دا خو د خلک د دنیا نه ځان سره خپل اور وروړي دلته هاو کنه دا اصل کې ټکر څه دا لکه دا نظم چې کوم دی نو دا د ډېر زیات خواره تقاضا کوي کنه چې دې لپاره موږ دا ټول چې کوم دی پس منظر او دا ټول لټریچر او دا ټول مذهبيات دا ټول ګورو هغه پس په دې نظم باندې مونږ چې د دې کم حد ته هغه خبر باندې کوو بالکل صحیح خبره زمونږ یو ملګری و چې نو هغه ډېر پرهیزګار سړی و حافظ و او هغه په عربو کې نو هغه چې کوم دی هغه ته د اپریشن ضرورت څه بیماری و نو هغه ډاکټر ته وی چې یاره هغه چې کوم دی نشه په اسلام کې حرامه ده او ما ته به انستیزیا نه راکوي بغیر انستیزیا نه به ما ته اپریشن کوي هغه ورته وی هغه ډاکټرانو چې دا خو میجر اپریشن د بغیر د انستیزیا نه کیږي هغه ورته وی چې دا چل دی چې دا خو دبا کار دی کمره مخ زه به مرمه کنه زه به ته مخکې لیکلي درکم وای چې هغه ورته چې زړه چې ټیک وي نو سړی نمري وګورو سوچ کا نمري بالکل نمره ما بس ما ته اپریشن کې بغیر د انستیزیا نه میجر اپریشن وته کړی خدا په څو کې منیو کې نه منی دا بالکل دوله وړومبه اپریشن چې په دنیا کې شوی وړومبه اپریشن چې کوم ډاکټر کړو هغه په خپل مور کړو او هغه د لاس خپل تړلې و هغه په انستیزیا کې خونو شوی هغه ټیم کې خو انستیزیا ونه دغه وایم چې دا زړه چې یعنی په زړه کې چې تقوا وي په زړه کې د خدای پاک یې روي کنه دا دومره لوی دا منصور علی رحمت چې په دار باندې خان دی په دار خوشحالي کی لاسونه ته کټ خان دی خپې ته کټ خان دی بیا هم خان دی نو ولې خان دی زکه چې زړه چې کوم دی د خدای په مینه کې ګورغه د یوسف علی السلام په مینه کې چې کومه مبتلا زلیخا هغه جنګو ته وی کنه هغه وته چې زموږ ته خو دا څنګه بنیادن چې څه دې بل ولې کړی هغه ورته چې خبره زه ته خیمه یو جلوه ته خیمه او په لاسونو کې هغه دغه ورکو کنه چاکوالي ورکو چې دا سریاوي کې څه ارڅ شي ودا کټ کوي هغه دومره دغه چې ګوتې کټ کړي پته وته نه لګیدا بالکل چې یوسف علی السلام ولیدو نو دومره پای کې ما هو شوي پزلونو باندې یعنی پزلونو باندې دی هغه حسن دومره اثر وکړو بالکل چې ظاهري ګوتې کټ وي او دوی ته پته نه لګیدا پته وته نه لګیدا نو ګوره دا عمر زړه دی کنه بالکل دا غني خانم دغه زړه یادي بالکل چې په دې کې چې کوم دی دا ټول دا څومره بیانونه چې کړی دي کنه دا هم دغه زړه په مختلفو شکلونو کې د زړه تعریف بیان کړی چې زړه څه شی دی بالکل دا چې کوم دی په دې کې دوزخ هم دی جنت هم دی دې کې او غني خان دا موي کنه ډاکټر صاحب وي د زړه وطن کې د سر لار نشته او کنه د فکر ټول لکه بالول بس کې نن سٹارټ نن تاسو چې کوم وخت هغه نن زید ګل صاحب لور کړي خټک صاحب را سره دی اغلم له ګرځو چې هغه په اوسو خبرو کې وخت ډیر کم دی خټک صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیراله ویو ډیره مهرباني ډیره مننه زه تاسو ته زموږ د دواړو ملګرو ورونو ډاکټر مغموم صاحب ته اسی صاحب ته د پروګرام اوریدونکو زموږ خويندې رونه بچي ټولو ته منتظمین ته ټولو ته د مدینه طیبه مدینه منوره مقدس معطر مطهر فضاونه سلام کوم. وعلیکم سلام خټک صاحب. نو دلته کې چې سړی وي نو طبیعت کیفیت هم ډیر بدل وي.
هغه تاسو حاجی محمد امین سے وی کنا چې زړګي سترګې لګاوه د قدم لار نه دی وی د قدم لار نه ده حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه ده او په دې کوڅو کې به جبرئیل علیه السلام خپېبلې له شوق تللو رور ستا د خپو د پاره نه ده سبحان الله او چې د حرم په ځمکه کې قدم او سترګې نږدې نو زړه دې زخمی نه دی سینه دې هم بیمار نه ده سبحان الله سبحان الله نو عزت بخاری یو شعر را یادیږي ادبگاه است زیر آسما از عرش نازکتر نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا چې اسمان لاندې او ادبگاه دی پزمکه باندې از عرش نازکتر عرش نه هم ډیره نازکه دی نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا دغه ځای کې به حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه اور شیخ کامل بایزید بستام علیه الرحمه بو سانا خستلا سا ولی چې قرآن عظیم کې د دربار نبوي آداب دي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض نو مطلب چې د خپل आवाज چې سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم आवाज مبارک نه بلند نه کوي زیات نه کوي نو ادبن باغوي خپل سارو کا وکړه لو لیکن بحیثیت یو حساس طالب علم چې د خلکو حال ته ګورو او د خلکو رویو ته ګورو د خلکو سلوک ته ګورو د مسلمانانو چې کوم حالات دي رویې دي احساسات دي خبرې دي یو بل سره ډیلینګ دی هغه ته ګورو نو زړه باندې ډیر زیات غم راشي ما واسب راځي ډیر صفه خټک صاحب دلته ایرپورټ کې ډیر بخیره شته زه کوشش کوم چې ما واسطه صحیح درا ډیر صفه راځي خټک صاحب نو هغه وجه دا دی چې یو حساس سړی چې دغه چیزونو ته کسي بیا هغه احسانات ته کسي چې کوم الله تبارک وتعالى په خپل مخلوق باندې کړی دي هغه شفقتونو ته ګوري چې کوم الله تبارک وتعالى جل شانو حبیب په خپل امت باندې کړی دي نو بیا د امت رویو ته ګوري نو انسان ته ډیر بيخي غم شي بهر کې مونږ او تاسو ټول کوشش کو په خپل درجه کې الله تبارک وتعالى د مونږ دا کوششونه دا سعی په خپل بارګاه کې قبول کړي او خلکو د پر د نافع کې فائدمند کړي چې دغه پروګرام ذریعہ سره خلکو ته ښه چیز ملاو شي ښه نصیحت ملاو شي ښه ادب ملاو شي خفهم ملاو شي اور هغه ولولي چې کومه ولولي په قران کې دي په حدیث کې دي صوفیا کرام سره دي بابا عبدالرحمن غنی خان علیهم الرحمه دغه شان وجدانیان سره دغه شان صوفیا سره دي دغه شان صاحبان قلب سلیم سره دي هغه ولولي بیا تازه شي بالکل نو یو دوه خبرې زکول غواړم هغه دا دي ما आवाज راځي او ډیر صفه راځي خټک صاحب تاسو خپل خبره جاری ساتئ اچھا ما خبره دا کوله چې څنګه چې زموږ د ملګرو خبره وکړه نظم حواله سره ما تیر پروګرام کې هم دا خبره کړې و چې دا نظم ډیر اختصاصي نظم دی ډیر گہرا نظم دی اور ډیر عمیق نظم دی زده دغه نظم یو خبره تاسو ته وړاندې کوم چې یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نچا تاسو کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه چیته دي هر څه کوم ځای کې دي هر څه کوم ځای کې دي غالبا دا سوال سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نبی پاک نه کړو ځکه چې دغه شان گہرا د سالونو به صرف هغه کولاو بالکل سری
سری قسم ته چې کوم سوالونه دي په احادیث کتب کې مرقوم دي چې دا سوالونه به جناب مسیح الاسلام ابو ذر غفاری کول رسول الله نه بالکل د سر به ځان خبر به مو سره ځان لکولې ځان لکولې دا خبره ډیره د کوم د حدیث چې وړاندې کوم د ډیر دلچسپ او دا سره به د نظم چې کوم عنوان دی او د امیکیت دی او عبقریت دی ابو واضح شي. مهرباني وکړه. حضرت ابو ذر ورته وایي چې یا رسول الله هر څه چیته دي فاشارت الى صدره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سینې مبارک ته بیا حضرت ابو ذر غفاری سینې صدر مبارک ته اشاره وکړه فاشارت الى صدره اور بیا ورته وایي چې ها ہونا یعنی هر څه دغه ځای کې دي. نو تاسو سوچ وکئ چې دا څومره هوښیار او څومره صاحب مطالعه او څومره صاحب خبر سړی و چې هغه وایي چې هر څه په ګوګل کې دي. ما ته داسې ښکاري چې دغه حدیث مبارکه د غنی خان صاحب مبارک نظر لاندې راغلی دی. بالکل خو په دې ډېر مطالعه لري. یعنی ګوره چې هغه ورته وایي چې ها ہونا هر څه په دې کې دي. نو دغه نظم چې دی دا بنیادی طور باندې د دې عنوان چې دی هغه انسان مرتبه جامع دی. اوس آصف صاحب ډېره تقابلي خبره کوله جناب غنی خان علیه الرحمه او حضرت اقبال علیه الرحمه په منځ کې. نو داسې دی چې انسان ارکل معروق دی. ارکل معروق مطلب دا دی مرتبه جامع مطلب دا دی چې کپو ملائک کې ملکویت یعنی ملوکیت دی. یعنی ملائک کې الله تبارک وتعالی تملیکات یې خدي هغه کې روحانیت دی پاغوی کې سرمدیت دی پاغوی کې هغه ملوکی کیفیت دی. هغه کې په ملائک کې هغه چې کوم ملوکی کیفیت دی هغه په تبسیط کې دی. انسان کې هغه چیز جوهری طور باندې موجود دی. دغه شان په جنات کې چې کوم عاطفي حیثیت دی ناری حیثیت دی هغه په تبسیط کې دی. انسان کې هغه جوهری طور باندې موجود دی. نو دا څومره چې خلایق دي صرف ملائکه صرف جنات صرف ارواح صرف ناسوتی مخلوقات صرف سماوی مخلوقات صرف معنی صرف اوامر نه بلکې څومره چې حقیقتونه دي که هغه هغه لطیف حقیقتونه دي دغه ثقیل حقیقتونه دغه لطیف حقیقتونه دغه یو ټول چې کوم جواهر دي هغه انسان په وجود کې موجود دي. خټک صاحب زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی که خیری په راتلونکي پروګرام ماوی روان پروګرام کې کتا سو ما ته را یاد کړئ کنه زب په دغه ګوګل نظم کې چې کومه خیر او شر فلسفه دي ازداد فلسفه دي اور جوهر الجواهر فلسفه دی اور ارق المعروف فلسفه دی. دا خبره کریکټ شوی به او ما ته یاد دي چې ارق بالکل دا ریکارډ شوی دی او دا براوړ تاسو ته به ویو دا باندې بل لږ وخت راکوي زه تفصیل بالکل بدرکو خټک صاحب بالکل بدرکو خټک صاحب خو ګوردونکو زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی. مال زما پروډوسر نه علامه محمد اجازه راکې په لوی لام سپارو خوش په درته غواړم. خدای ودان لري تر دې خرابات دې خدای ودان لري تر دې او ویل تل فیض رندانا یم او ویل تل فیض رندانا یم ذکر لکم مجنون با ویرانا یم تكسلك مجنون بويرانا يا شمايا